سلامونه، وخت مو پخیر د اجمل شاه فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د رحمان الله ګلبز په اړه معلومات د بنګلادیش غوره لیګ کې له بولې وړاندې واخیستل شو، نو کومې لوبډلې اخیستی دی؟ نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. رحمان الله ګلبز په 2019 کال کې د نړیوال کرکټ ته راغی. خپلې طوفاني توپ وهنې پر مټ یې خپل ځان ثابت کړ چې نوموړی یو ښه توپ وهونکی او وکټ ساتونکی دی. ګلبز په 2001 کال کې د نومبر په 28مه نیټه زیږېدلی دی چې اوس هم 20 کلن دی. رحمان الله ګلبز ډېر کمې نړیوالې لوبې ترسره کړې دي، خو خپله وړتیا یې ښکاره کړې دی. همداراز ګلبز په تجارتي لیګونو کې هم ځلیدلی او اوس هم د ابوظبي لیګ کې لوبیږي. نوموړی تر اوسه پورې د افغانستان لپاره 18 نړیوالې شلوريزې او 3 یوه ورځنۍ لوبه کې لوبېدلی دی. هغه لومړۍ شلوریزه لوبه یې په 2019 کال کې د سپتمبر په 14مه نیټه د زمبابوې او وروستۍ لوبه یې د نیوزیلند په وړاندې په 2021 کال کې د نومبر په 9مه نیټه ترسره کړې ده. درې واړه یوه ورځنۍ لوبې یې د روان کال په لومړیو کې د آیرلند پر خلاف ترسره کړې ده. رحمان 18 نړیوالې شلوریزې لوبې ترسره کړې دي چې 510 منډې یې ترلاسه کړې هم دي او په یوه لوبه کې 80 زیاتې منډې کړې دي او په 3 ورځنۍ لوبو کې 180 منډې جوړې کړې دي چې لوړه یې 128 ده او شپږم لوبغاړی دی چې په لومړۍ یوه ورځنۍ لوبه کې سلیزه وهلې ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه اوپنر توپ وهونکی رحمان الله ګلبز یو ځل بیا د بنګلادیش پریمیر لیګ کې ولیدل شي. هغه له فارچون براشیل سره د لوبېدو تړون وکړ. رحمان الله ګلبز د بنګلادیش پریمیر لیګ په 9م فصل کې خولنا ټایګرز لوبډلې سره لوبېدلی و، خو دا ځل یې له فارچون براشیل سره لاسلیک وکړ. براشیل چې د تیر پړاو ګټونکې لوبډله وه، دا ځل هم د یوه پیاوړې لوبډلې د جوړولو ټاکل لري. دا لوبډله تر 3 کلونو پورې حقوق لري. د دې سره کرس ګیل، کریم جنت او ابراهیم زدران هم لوبیږي. همدغه راز شکیب الحسن د یوه غوره کرکټر په توګه په لوبډلې کې اخیستی دی چې دا ځلې به هم د لوبډل مشري وکړي او هغه چې تیر پړاو کې هم د دغه لوبډل مشر پاتې شوی و. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب